سلامونه فاتح ټیک میډیا ته ښه راغلاست. ځینې ملګري پوښتنه کوي چې زموږ چې کله په کمپیوټر یا لیپټاپ باندې انټرنټ استعمالوو نو زموږ د ډیټا مصرف زیات وي، که هغه د هټسپاټ څخه استفاده کوو، د موبایل انټرنټ څخه او یا هم د وای فای څخه. د دې لپاره چې د زیات انټرنټ مصرف څخه مخنیوی وکړو، موږ تاسو ته په لیپټاپ باندې یو څو ساده سیټینګونه ښیو. دغه سیټینګونه که چېرې تاسې وکړئ ستاسې انټرنټ به کم مصرفیږي. د ویډیو شروع کولو نه مخکې لایک سبسکرایب مه هېروئ، ویډیو نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. راځو سکرین ته. دلته تاسو کولی شئ چې په ډیسکټاپ له لارې او یا هم د وین پلس ایکس په کېکاږلو سره ټاسک منیجر ته دننه شئ. کله چې موږ تاسې ټاسک منیجر ته دننه شو، دلته به یو بله صفحه راخلاصه شي او دلته سرویسز برخې ته موږ ځو. چې د باندې کلیک وکړئ تاسې به ښکته راشئ او ښکته وینډو اپډیټس دغه له مخکې جاري وي او دا د وینډو اپډیټ کولو یوه مرحله ده چې وینډو په خپل سره اپډیټ کېږي. نو موږ تاسې باید دغه سټاپ کړو. رننګ حالت کې موږ کولی شو دغه سټاپ کړو. نو په دې سره به ستاسې هغه وینډو اپډیټ نه ترسره کېږي او ستاسو اضافي انټرنټ به نه مصرف کېږي. وینډو اپډیټ باندې رایټ کلیک ترسره کړئ او هغې نه وروسته تاسو ته څو اپشنونه راځي چې هلته به تاسې سټاپ اپډیټ باندې کلیک وکړئ. سټاپ باندې کلیک کوو نو دلته د وینډو اپډیټ یا په وینډو کې چې څه نوي شیان راځي هغه به په خپل سر نه راځي او زموږ انټرنټ به نه مصرفېږي. او دویم ټریک چې کوم د هغې لپاره موږ راځو سرچ برخه ته راځو او دلته لیکو Firewall and network protection. نو Firewall برخه ته دننه کېږو. په دې کې په advance برخه کې دلته کلیک کوو تر څو د دې advance setting ته دننه شو. دلته موږ تاسې ګورو چې یو بله صفحه راخلاص کېږي او دلته موږ تاسې انباوند رولز نوي رول قوانین ټاکو. موږ باید داسې یو قانون تنظیم کړو چې په هغې سره کوم مشخص اپلیکیشن یا سافټویر چې موږ غوښتي یو هغه باید انټرنټ مصرف کړي او نور اپلیکیشنونه یا سافټویرونه باید انټرنټ لاسرسی ونه لري. نو موږ د کروم لپاره د انټرنټ اکسس ورکوو او نور سافټویرونه له دې څخه منع دي.